السلام علیکم ګرانو پښتنو کو تاسو ځان له داغه کارټون ایکسپلین کوي لکه دا کم چې په دې اسکرین تاسو اینئ نو دغه سي کارټونان تاسو ځان له ایکسپلین کولای شئ ولې دا چې کوم الګ ایکسپلین کړی دی دا په اردو ژبه کې هغه ایکسپلین کړی دی یعنی هغه یو انډین کس دی او دا کارټون چې دی دا انټرنیشنل کارټون دی یعنی هغه ځان له دا کارټون دا انټرنیشنل ویډیو نه راغستی دی او ځان له ایکسپلین کړی دی او په یوټیوب یې خېجولی دی او تاسو هم دغه کارټون د یوټیوب نه راغستی شئ او واپس یې یوټیوب ته خېجولی شئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته پراپر طریقه ښیم چې تاسو څنګه ځان له یو کارټون راغستی شئ او هغه ځان له ایډیټ کړئ یعنی په پښتو کې پرې خپل ډبینګ وکړئ او هغه ځان له واپس یوټیوب ته ورخېجوئ مخې ته به زه تاسو ته د دې الګ یو چینل ښیم چې دی د دې کارټونانو نه څومره پیسې ګټي یعنی په یو ویډیو باندې د په لاکاو ویوز راځي او دیم دغه پردي کارټونان را اخلي څه خپل کارټونان دی نه جوړوي د په چینل کې به تاسو وګورئ دنیا کارټونان دي همدغسې کارټونان تاسو راغستی شئ د یو چینل او د بل چینل نه تاسو ته زه اوس مخې ته ښیمه اوس دې چینل ته سیکوئ په دې ویډیوګانو باندې په دې باندې څومره ویوز راځي په 40 منټو کې په دې باندې 838 ویوز راغلي اوس د دې نه بعد د لاندې د کتاب والا کارټون وګورئ په دې باندې 12 کې ویوز راغلي یعنی په صرف په یوه ورځ کې بیا په دې طریقې سره د دې نه د لاندې کارټون چې کم دی په دقه باندې تاسو ویوز کتلی شئ چې په دقه باندې څو ویوز راغلي دي همدقه پردي کارټونان د الګ راچوتی او د دنیا پیسې ته ګټي دا ګورئ 2,17,000 صرف په 2 ورځو کې په دې کارټون باندې راغلي بیا دا وګورئ په 12 ورځو کې په دې باندې 23,000 ویوز راغلي همدقسې دا الګ پردي کارټونان راخلي او تاسو هم د ده د چینل نه کارټونان راغستی شئ او ځان له په پښتو کې ډبینګ کوئ او ځان له واپس یوټیوب ته خېجوئ نو یقین وکړئ 2-3 میاشتې به ستاسو لږې چې ډېرې ولګي 4-5 دې ولګي او انشاءالله تاسو به هم د دې یوټیوب نه په لکاو روپۍ ځان له ګټئ ثابته ورځ پردي ویډیوګانې کته بره کوئ نو تاسو ځان له په دې باندې پیسې ولې نه ګټئ ویډیو به د بلې صرف اواز به پیستایي بلې ته خپل شکل مخامخ مراوله دا کتی شئ دنیا کارټونانو ویډیوګانې دي او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مخې ته ښیم چې تاسو څنګه یو پردی کارټون راواخلئ او په هغې باندې خپل ایډیټینګ وکړئ او په دقې طریقې سره دا کارټون چې کوم دی دا واپس خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ او هغې ته ورخېجوئ که تاسو چېرته یوټیوب چینل جوړول غواړئ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغې کې تاسو کتی شئ دا ویډیو زه خپل پلی سټور ته راولم بیا به زه د دې ایډیټینګ تاسو ته ښیم ولې په دې کې زه تاسو ته نشم کوی چې دا ویډیو به زه څنګه خپل پلی سټور ته راولم ځکه چې یوټیوب به بیا زما دا ویډیو ډیلیټ کړي د دې طریقې سره تاسو څه طریقې سره خپله دا ویډیو ځان له خپل پلی سټور یا مکس پلیر ته راولئ په دې کې کتی شئ چې کم کارټون ستاسو خوښ شي چې تاسو ته پته ولګي چې دا ښه دی په هغې باندې ځان له ایکسپلینیشن تاسو کولی شئ او د دنیا پیسې ترې ګټلی شئ نو اوس به زه مخې ته تاسو ته ښیم چې ما یو غوایي والا کارټون څنګه خپل د انشوټ ته راوستو او انشوټ کې به زه د هغې ایډیټینګ کوم تاسو په هغې کې کتلی شئ دقې طریقې سره تاسو ځان له هم ایډیټینګ کولی شئ د دې نه علاوه د هالیووډ مووي کو تاسو ایکسپلین کوئ نو هغه هم کولی شئ د هغې باره کې هم ما ویډیو جوړه کړله هغه ویډیو لینک به راته هم په ډسکرپشن کې میلاو شي هغې نه تاسو د هالیووډ مووي را اخلئ او ځان له ایکسپلین کوئ دنیا پښتانه لګیا دي همدغسې ځان له د هالیووډ مووي او یا دغه کارټونان ایکسپلین کوي نو تاسو هم کولی شئ زه هم چې زما پښتانه د دې چې یوټیوب نه آنلاین ځان له پیسې وګټي ولې چې زه خو تاسو له د خپل جیب نه درکوم خو یوټیوب درکوي او یوټیوب یې څنګه درکوي هغه هم د خپل جیب نه درکوي دغه یو او بل به ستا ویډیو ګوري او پیسې به ستا جیب ته راځي او صرف دا دی چې په هر کار کې لږ محنت دی نو راځئ تاسو ته زه ښیم یو ویډیو ما خپل د انشوټ ته راوستې ده چې هغې کې زه تاسو ته د ایډیټینګ لکه طریقه وښیم اوس تاسو کتی شئ چې دا کارټون ویډیو تقریبا د 18 منټو ده که تاسو غواړئ تاسو پوره دقه ویډیو هم ایکسپلین کولی شئ او زیاته بهتره به دا وي چې په دې ویډیو کې کم پالتو پارټونه وي چې تاسو ته هغه لږ مناسب نه ښکاري تاسو په هغې کې کټینګ وکړئ کټینګ به څنګه کوئ لکه اوس دې ځای کې د دا جون نوم راغی تاسو د دا جون نوم کټ کوئ او په خپل ډیزاین باندې دغه ځای کې جون نوم ولیکئ په دې طریقې سره چې کم کرکټر څه نوم د الګ اخلي تاسو هغه نوم په قضیه کې کټ کړئ او په خپل طریقې سره په د قضیه کې په بل ډیزاین کې نوم ولیکئ که تاسو نوم لیکل غواړئ نو د هغې په باره کې هم زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه د یو بل کس نوم په خپله چینج کولی شئ
اوس دا د 18 منټو ویډیو ده، دا به زه 18 که 18 ایکسپلین کم، خو دا به بیا زه 9 منټه ویډیو یوټیوب ته ورخېږم او بل چې 18 منټ کم پارټ پاتې شي هغه به زه په 3 ورځې بعد یوټیوب ته ورخېږم. نو چېرته به هم یوټیوب ماله په دې باندې سټرایک نه راکوي. په دې طریقې سره تاسو ځان له د یوټیوب نه دنیا پیسې ګټلی شئ. ویډیو به دبلي او صرف په پستا لږ مهنت لګي او مهنت په څنګه کې تاسو په ان شورټ کې ما د دې په باره کې ویډیوګانې ورکړلي، یعنی څنګه چې د هالیووډ مووي تاسو کټینګ کولی شئ، ډبینګ پې کولی شئ، یعنی خپل پښتو کې پې خبرې کولی شئ. دقسې تاسو په کارټون باندې هم ځان له خبرې کولی شئ. د هلک اواز او که د ماشومانو اواز درځي نو لا ښه ده، ولې چې بیا به ستا په ویډیو کې نور هم پروفیشنل طریقې سره وایرل کېدو چانس ډېر زیاده وي. دغه طریقې سره ته خپل یوټیوب کارټون ویډیو ایکسپلین کوه او ځان له پې پیسې ګټه. په دنیا کې یو کار هم ګران نه دی، خو هر څه دپاره لږ مهنت لګي. نو تاسو که مهنت وکئ نو تاسو هم ځان له دقسې ویډیوګانې ایکسپلین کوئ او په ځان له پې پیسې ګټئ. دا اوس د پردۍ ویډیوګانې را اخلئ او ځان له پې په اردو کې خبرې کوي، یعنی چې په دې پارټ کې څه چل کېږي او په دې پارټ کې څه چل کېږي. په دقه خبرې په دې کول، یعنی په دې باندې نور څه راکټ ساینس ویل نه پکار. او دې ځای کې د یو ډاکټر لی راوستی د وزن چیک کوي او ورځ ورځ دا پیشو چې کم وي دی پړسېږي. د هغې مین ریزن دا وي چې دی ډېر زیات خوراک کوي. یعنی دغه طریقې سره د هلک په دې باندې خبرې ایکسپلین کوي چې څنګه دی د پیشو د روټ نه راواخلي او هغه پیشو د ده سره ډېر زیات وفاداري وکړي او دی دغه پیشو ځان سره په کور کې وساتي. صرف دغه خبرې په دې کولې دا کس چې په دې باندې په اردو کې کومې خبرې کوي نو تاسو پې هغه خبرې په پښتو کې ځان له کوئ. په دې طریقې سره به دا کارټون ستاسو شي، یعنی پهله هغه په اردو کې ایکسپلین کړه او تاسو یې په پښتو کې ایکسپلین کړئ. او دا کارټونان هم ډېر مزناک دي، ماشومان یې ډېر په شوق ګوري. ماشومان خو پرېږده لوی هم په ډېر په شوق ګوري. که زما نه تپوس وکړي نو زه پخپله هم داسې کارټونان ګورم. او تاسو د ایډیټینګ ویډیو زده کول غواړئ نو په دې ډسکرپشن کې هغه ویډیوګانې پرتې دي د فلمونو او د کارټونانو. تاسو پې ځان له هم ایکسپلین کوئ او پیسې پې ګټئ. نن یو کارټون راواغست، سبا یو بل ورځ یو بل، یعنی په هفته کې کم سے کم 2-3 کارټونان خپل چینل ته خېجوئ. چې تاسو کم سے کم 50 کارټونان چینل ته ورخېجول، یقین وکړئ چې تاسو به هم د یوټیوب نه د پیسو ګټلو قابل شئ او دنیا خلک دې ګټي. زه غواړم چې تاسو ته هم وګټئ او د داسې نور ایډیټینګ ویډیوګان تاسو زده کول غواړئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، ولې چې زما ټولې ویډیوګانې هم د دغه باره کې دي چې تاسو څنګه پردی کارټون راغستی شئ او ځان له ایکسپلین کولی شئ. د دې نه بعد زما یو ویډیو را روانه ده په یو داسې سافټویر باندې، یعنی که ته خپل د مرضۍ هلک پکې اډ کړې یا پکې جنۍ اډ کړې نو ته پکې هغه اډ کولی شئ. را روانه ویډیو به زه په هغې جوړم، په هغې کې ماشومان هم دي، یعنی هر یو کرکټر دی چې تا سره کومه کهاني ته هغه کهاني باندې په هغو خبرې کولی شئ. جنۍ به جنۍ راځي، هلک به هلک او بوډا به بوډا راځي. هغه ډېر دلچسپ سافټویر دی او هغه سافټویر هم فری دی. په هغې باندې تاسو دنیا ویډیوګانې ځان له جوړولی شئ. خو دا ویډیو د باندې ښه لګېدلي د داسې انټرسټینګ ویډیوګانو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکان آن کړئ چې د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاو شي. ډېره مننه.